سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. هیلهمن یم چې روغ او جوړ به یې. په دې ویډیو کې تاسو کولی شئ د بریالیتوب له هغو رازونو خبر شئ چې په بشپړ ډول د تجربې وروسته ترلاسه شوي او د نړۍ د لویو بریاوو د کیسو، مطالعې او څېړنې پایله ده چې پکې بیل ګیټس، برایان ټریسي، انټوني رابنز او داسې نور کسان شامل دي. د دې ویډیو تر پایه زما ملتیا وکړئ ترڅو د بریالیو کسانو د بریالیتوب رازونه درسره شریک کړم. خو مخکې تر هغه دا ویډیو له همدا اوسه لایک کړئ او که تاسو د چینل نوي میلمانه یئ د نورو دې ډول ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ. لیوالتیا په نړۍ کې د بریالیو کسانو په بریالیتوب کې ډېر اغېزناک عامل دی. لیوالتیا د انسان د بریالیتوب له راز سره تړلی عامل دی. په حقیقت کې لیوالتیا د بریالیتوب ترلاسه کولو لپاره د خلکو لارښوونکی فاکتور دی. د بریالیتوب لپاره تاسو باید خپل کار او مسلک ته لیواله واوسئ. په دې مهم ټکي پوه شئ چې که په ډېر شوق او مینې سره فعالیت او کار وکړئ، عاید او پیسو ته به لاسرسی ومومئ. له دې عمله د یو ځانګړي فعالیت سره علاقه کولی شي ستاسو د اهدافو پر یو ټاکلي لوري فشار راوړي او په پایله کې مثبتې پایلې ولري. د بریالیتوب دویم عامل چې موږ په دې برخه کې بحث کوو د اړتیا په توګه اغېزمن او ګټور عمل ته پاملرنه ده. د نړۍ بریالي خلک او تمرین او تمرکز ته یې پاملرنه. د بریالیتوب د څو رازونو په منځ کې موږ کولی شو دوه نور مهم شیان یاد کړو چې یو یې تکرار او تمرین او بل یې تمرکز او پاملرنه ده. تکرار او تمرین. د بریا له رازونو څخه یو هم تمرین او د مهارتونو زیاتوالی دی. بریا کومه معجزه یا جادو نه ده، بلکې یوه دوامداره او سخته لاره ده. هدف ته د رسیدو لپاره تاسو باید تمرین وکړئ. توجه او تمرکز. د بریالیتوب یوه بله لاره تمرکز دی. په حقیقت کې تمرکز خلکو ته د بریالیتوب په لاره کې لارښوونه کوي. د تمرکز او روزنې دوه فکټورونه باید ورته هدف ته د رسیدو لپاره یو له بل سره پلي شي. د تمرکز د ترلاسه کولو لپاره باید تمرین وکړئ. د زړه راښکونکو نظریاتو او ارزښتناکو خدماتو په وړاندې کولو کې د بریالیتوب راز. نورو ته خدمت وړاندې کول او د ارزښت وړ خدمتونو چمتو کول د بریالیتوب د راز نور عناصر دي. ډېری خلک غواړي چې یو بډایه کس وي. په حقیقت کې دوی ته باید دا وښودل شي چې شتمني او پیسې نورو ته د ارزښتناکو خدماتو په وړاندې کولو سره لاسته راځي. د بریا بل عامل د پاکو او ارزښتناکو فکرونو درلودل دي. دا فکرونه کولی شي تاسو بریالي کړي. کله چې بیل ګیټس مایکروسافټ پیل که هغه وویل چې خالص او په زړه پورې نظرونو هغه په دې برخه کې بریالی کړ. د پاکو افکارو پیدا کول ډېر ستونزمن او عجیب کار نه دی. د چاپیریال په پام کې نیولو او د تخلیقي ذهن په درلودلو سره تاسو کولی شئ خالص نظرونه وړاندیز او پلي کړئ. اراده د بریالیتوب له رازونو څخه ده. اراده د فزیکي او داخلي ځواک په بڼه د بریالیتوب یو مهم عامل ګڼل کېږي. ډېری ساینسپوهان دې فکټور ته پاملرنه کوي. هغه څه چې د خلکو د قوي ارادې پایله د پر ځان د باور زیاتوالی دی. په حقیقت کې د ارادې په درلودلو او پر ځان باور پیدا کول خلک د شرم او انزوا څخه لرې کوي. قناعت او اراده په اسانۍ سره ممکنه نه ده. ډېری بریالي کسان په خپلو وړتیاو شک لري او د وخت په تېرېدو او د بریا نورو عناصرو ته د ارادې او پاملرنې زیاتوالي سره دوی توانېدلي چې خپل استعدادونه وښیي. د ارادې د زیاتولو لپاره باید په کورنۍ کې یو مناسب چوکاټ رامنځته کړئ. په حقیقت کې مور او پلار د هڅونې او عزم ښه سرچینه ده. مننه چې تر دې دمه مو ملتیا وکړه. هیلهمن یم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. کومه ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او له ملګرو سره مو شریکه کړئ. او کوم چینل تر اوسه نوی سبسکرایب کړئ د نورو دې ډول ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه کولی شئ له موږ سره په نورو ټولنیزو شبکو کې هم ملګري شئ چې لینکونه یې د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې موجود دي. تر بیا او بلې خپرونې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خوشحاله او بریالی ژوند ولرئ.